السلام علیکم. په واتس اپ کې یو نیو اپډیټ راغی چې ډیر مزیدار اپډیټ دی او ډیر زیات ایزی اپډیټ دی. ځکه د هغه کسانو لپاره ډیر زیات ښه دی چې کم کسان ډیر زیات میسیجونه کوي. ځکه که تاسو ته څوک وایس میسیج کوي که نه نو تاسو هلته هغه وایس میسیج هم اورېدی شئ او دې خوا ته تاسو بل کس سره اس ام اس خو هم کولی شئ. نو دا به څنګه کم اپډیټ دی په کومه طریقه باندې به یې کوو نو زو د سکرین سایډ ته چې ټایم هم خراب نه شي او پریکټیکل هم پوه کم او د ویډیو شروع کېدو نه مخکې درته یو وړوکی شان ریکویسټ کوم که په چینل نوي وئ چینل سبسکرایب کوئ او که په پیج نوي وئ پیج فالو کوئ چې زو د سکرین سایډ ته چې پریکټیکل هم پوه کم. فرسټ اف آل به تاسو خپل پلی سټور اوپن کوئ. کله چې تاسو پلی سټور اوپن کوئ نو تاسو به ورکوئ واتساپ اپډیټ په چیک کوو که نه نو تاسو به خپل واتساپ ورکوئ پر سرچ کې نو دا کوم ځای کې چې دا اوپن لیکلی شوی په دې باندې تاسو ته اپډیټ لیکلی نو تاسو به پهله هغه اپډیټ کلیک کوئ. نو چې کله دا اپډیټ شي نو بیا به څه چالو کوئ بیا به سمپلی لاړ شئ خپل واتس اپ ته. کله چې تاسو خپل واتس اپ ته لاړ شئ نو د دې دا اپډیټ دی په واتس اپ کې. نو اوس ګوره ما ته زه یو میسیج ګورم که نه وایس میسیج دا میسیج ما ته راغلی پیدا پکې دا ده چې زه لکه اوس بل چا سره میسیج کوم چیټینګ او ما ته په دې درمیان کې میسیج راشي نو زه هغه میسیج هم اورېدی شم او زه هغه چیټینګ هم کولی شم. نو ګوره ته دا میسیج دی دا ما پلی کو یعنی تاسو یې اورئ بیک لاړ شئ دا ورته دغه کېږي ځان له دې دی کې اوس مثال دې دی کې یو شی بل میسیج هم ځان له کوئ که نه نو دا اپډیټ پکې راغی ماشاءالله ډېر زیات مزیدار اپډیټ دی. ما پخپله ډېر زیات خوښ شو د دې د وجې نه مې په ویډیو جوړه کړه چې زما نور خو مرونه دي نو زه هغوی به هم دا طریقه زده کړي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کمنټس او شیر وکړئ او پیج فالو کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په بله ویډیو کې د هغې پورې الله فامان.